آیا چمتو یاست چې خپل مسلک نوي پړاو ته ورسوئ؟ آیا غواړئ په نړیوال سوداګریز ډګر کې په ډاډه توګه اړیکه ونیسئ؟ آیا مسلکي پرمختګ لپاره تاسو انګلیسي ژبې ته اړتیا لرئ؟ نو بل ځای مه پسې ګرځئ. زموږ سوداګریز انګلیش کورس یوازې ستاسو لپاره ډیزاین شوی دی. آیا خبر یاست په دې کورس کې څه شی دي؟ په دې کورس کې د مختلفو زده کړو، ګیمونو، تمریناتو پر مټ تاسو کولی شئ ګرامر، خبرې اترې، اصطلاحات په عملي توګه زده کړئ. هغه خبرې اترې چې تجارت اړوند اصول په پریزنټیشنونو، نیټورکینګ او محصولاتو تشریح کولو چې په سوداګرۍ کې مهم رول لوبوي ډیر کم وخت کې زده کړئ. که دا کورس مو په سمه توګه زده کړ، تاسو به وتوانیږئ چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې له مختلفو شرکتونو، کمپنیو یا هم ویب سایټونو لکه امازون او داسې نورو ځایونو کې په سمه توګه خپلې دندې ترلاسه کړئ او خپل کارونه پر مخ بوځئ. ولې باید زموږ کورس غوره کړئ؟ ځکه چې په ډیر لنډ وخت کې به تاسو ډیر شیان زده کړئ او ډیر پرمختګ به وکړئ. که تاسو نوی متشبث سرمایه گذار یاستئ یا هم له پوهنتون څخه فارغه شوي یاستئ او یا هم غواړئ چې نړیواله سطحه باندې کمپنیو او شرکتونو سره کار وکړئ او یا هم غواړئ په نړیوال یا هم امازون بزنس شروع کړئ، نو تاسو کولی شئ د کورس څخه استفاده وکړئ. یو خبره په یاد ولرئ چې د کورس په بشپړېدو سره به تاسو ته یو سند هم درکول کیږي. نو که تاسو د زده کړې دې سفر ته چمتو یاست، نو همدا اوس نوملیکنه وکړئ او خپل درس مو پیل کړئ. مه پرېږدئ چې ژبني خنډونه تاسو د پرمختګ د منع کولو لامل شي. د مؤثر اړیکو د مسلکي پرمختګ لپاره دا کورس تاسو لپاره تر بل هر څه ډیر اړین دی. همدا اوس پیل کړئ او ګډون وکړئ. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومات دی، موږ ضرورت لرو چې نړیوال تجارت وکړو، خلکو سره اړیکې ولرو په نړۍ په سطحه، او موږ اړتیا لرو چې انګلیسي ژبه بهتره توګه په ښه توګه زده کړو. یعنې مثلا آلمان یا جرمني هغه خلک چې هلته ژوند کوي هغو ته څه ویل کېږي، دا ډېر مهم دي چې بزنس مین موږ سره ډېر ورسره مخامخ کېږو. یا مثلا هغه تولیدات چې مثلا کوم هېواد تولیدوي، هغه تولیدات ورته څنګه نوم واخلو، یعنې د کوم هېواد ساخت دی، موږ ورته څه ووایو. درس چې دی هغه رایټینګ، ریزیوم، البته د سی وي لیکل دي په بیانه ژبه کې، د خپلو تجربو مجموعه، تحصیلات. کله چې غواړئ تاسو یو کمپني یا شرکت ته اپلای وکړئ، تاسو مجبور وئ چې یو سی وي ولرئ یا هم ریزیوم ولرئ. او که زده کړې نه وي، موږ درته وویلې چې موږ بیا ویبینار لرو، البته یو آنلاین میټینګ به در سره کوو. هر څه پوښتنې چې تاسو په تېر درسونو کې لرئ، تاسو کولی شئ موږ سره مطرح کړئ.